د جهنميان واجب حسرت او افسوس الله سبحانه وتعالى دي حالات لمن لري ساتي الله سوي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جنتيان براخکاری شي جهنميان ته بچغه وي په دې ټینګ کې بدلی جهنميان د زلون چاو دي نه چې جنتيان پلانې پکې د پلانې جنتی دي پلانې خپل پلانې مرګري هغه پلانې عالم پلانې مجاهد هغه پلانې چې ماته به نصیحتونه کول قران او حديث بیانول هغه په جنت کې جنتيان راخکارو شو الله جهنميان ته بچغه وي आवाज وته کوي ادم وقولم الله ورکی دي جنتيان له ام قوله الله ذيك الله ونغوړي نو هغه د خبرې نشي کوله خدا ول الله په دې ورکی چې د جهنميانو ته دوه قسم عذابونه ملوشي حسي او معنوي چې دوه ته ملوشي نو دوی برخکاري چې سبو یا الله ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ ته هغه سم ملوشي کوم چې زموږ رب موږ سره لوزونه کړو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا اتوسره چې سلوز کړو جهنم نه يرولو جهنم ته بزي غره ملو شو ملو نشو قالوا نعم هو نعم ملو شو بزاقه سو شو كم چې الله وی اوس په جهنم کې پراته مخه ته خبره به نور نه کیږي فاذن مؤذن بينهم الله بمنس کې आवाज کون کې आवाज وکي اللعنه الله على الظالمين چې الله لعنتي بچا باندې په ظالمانو بس غلي شنو خبرې باندې کی په دغه ذکر دوی خبرې منځ کې پاتې شو دا زونه به څنګه حسرتونه څنګه ندامتونه به په زلونو کې دنه یو بل حسرت الله اکبر تړي راجیبه و دې چې جهنميان بچغه وي جنتيان وته ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او جنتيان جهنميان بچغه وي جنتيان وته الله وي سبوتوي أن أفيضوا علينا من الماء فمون باني دغه وبره واړوي کور دي سینې دی چې موږ له وبه راکې سی ویلي وي په موږ وبره واړوي په جنت کې خو یخ چینی دي مزدار دا غینه په موږ باندې وبره واړوي او مما رزقكم الله یا کدا غینه لو الله تاسو سری رزق درکړي هغه موږ لراک ځکه چې دوی هغه څنګه قرآن او حدیث نه د جهنميان او صفات او غضبونه واضح دي غزل او موضوع ده دوی خو به دي چې وبس کی چې وس کینو لاندې به کلمې او د لری او د هر څه دي چې وبي کته او توبو په ځای بوله الله سبحانه وتعالى ته دي جهنميان او غنونه او غوینه بوله ورکي نو د دې بزړه شوی چې موږ د جنت ته یې وبوس کو سم دی وبوت سم تګی ناشتي چې موږ ته ملاوي شو دی وبوت چې غوي आवाज بو کی هغه بوله جواب ورکړي دا جواب سره به دوی افسوس بسنګي هغه به تاسو اندازه ولګوي جواب به دا غوي قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الله دا وبو او د رزق حرام کړي بچا باندې کافرانو د تاسو نشي ملاوي څومره ارمانونه بدوي کوي او څنګه افسوسونه وکړي او څنګه ندامت به دوی په ځل کې چرمان منګم نیک عمل کړي نن به منګه د دوی سره ناس ویل راځي کم غټ افسوس چې بدوي کوي او د دې مجرمانو ظالمانو د جهنميانو زونه به دغه دلاسه چوي هغه دی حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ابو سعید خدری دا حدیث ته امام مسلم راوړی دی وی کله چې جنتيان جنت تلار شي جهنميان جهنم تلار شي فیصله وشي والله ویلی وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر کله چې فیصله وشي دلته فیصله وشو جنتيان چیرته لاړو جنت تلارو الله دې به موږ حساب کی او جهنميان جهنم تلارو والله دې موږ لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاء بالموت يوم القيامه نو دا مرګ براوستیش کانه کبش املح د ګډ په شکل کې الله سبحانه وتعالى راوړي د دې جنت او د جهنم په منځ کې به مرګ ودرول شي فيقال بيبدول شي يا اهل الجنه اي جنتيان هل تعرفون هذا تجد فيجني فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم ويغيث يقول هذا من فيجني
سيشيري هذا الموت له مرق ديك. ويقال يا أهل النار جهنميان وزكي جهنميانو هل تعرفون هذا أو نعم هذا الموت له مرق ديك. قال فيؤمر به فيذبح. يبقى الله سبحانه وتعالى أمرك إذا مرق بألالش مرق بألالكي مرق بختم شي کله چې مرګ ختم شي بیا به ویلی شي او د دې خبرې د لاسه به د جنتیانو چې کومه خوشحالي د هغې تصور موږ نشو کولی او د جهنمیانو چې به د زړونه څنګه چوي او کوم افسوس چې به هغه کوي او کوم ندامت چې به کوي او کوم حسرتونه چې به کوي په دې د الله سبحانه وتعالی بندګۍ پسې د هغې تصور موږ نشو کولی. بیا به ورته وویلی شي یا اهل الجنه ای جنتیانو خلود فلا موت همیشه دپاره به تاسو یې مرګ موږ حلال کو ختم شو. خلود فلا موت څومره به خوشحاله جنتیان مرګ ختم شو. یا اهل النار او جهنميانو خلود فلا موت همیشه دپاره به یې مرګ نشته. هغو ته هم داسې وویلی شي جهنميانو ته چې تاسو لپاره مرګ نشته همیشه دپاره. وی ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بیا رسول صلی الله علیه وسلم د آیت تلاوت کو وانذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر. ویرو د خلک د حسرت د ورځې نه کله چې فیصله وشي وهم فی غفله او دوی په غفلت کې د آخرت نه دنیا په سوچ کې پراته دي وهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي د خبره رښتیا نه ګڼي. هسې دې ته سوچ وکړئ تاسو اندازې ولګوئ چې د جهنمیانو په مخ کې مرګ حلال کړی شي او د جنتیانو په مخ کې مرګ حلال کړی شي د جنتیانو خوشحالي به څنګه وي جهنمیانو خفګان به څنګه. یو بل حسرت او افسوس ته دوی د ابو هريره دغه حدیث ته وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی لا يدخل احد النار یو سړی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی یو جهنمي د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی حتى أري مقعده من الجنة لو أحسن الله بوته په جنت کې زیو خوي د دې زیو کې نیک عمل دی کړی اسی دغه ټینګ په دې حسرت کې کنه وکي ها ته به ندامت کوي بیا به افسوس کوي هی ارمان چې ما نیک عمل کړی نو زه خو زما تیار دی قرآن لاړه زه شتي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ولا يدخل الجنة أحد ایو سړی د جنت ته دا وخت پورې نشي تللی الا أري مقعده من النار لو اساء که چېرته د بد عملونه کړی وی نو د جهنم هغه ځای ورته وښوي شي چې دې کې ستا ځای و خو تا نیک عمل کړی نو بد شوی دی. لیزداد شکره رسول صلی الله علیه وسلم چې دې د الله شکر بیا ډېر وباسي چې الله د دې اور نه زه بچ کړم. دا په دې ټیم کې به د جهنمیان عجیبه افسوسونه کوي او عجیبه ارمانونه او حسرتونه به کوي.